السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جمال تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د سپورټ ریزिस्टेंस باره کې غږیږو. د سپورټ او ریزिस्टेंस څه ته وایي؟ دا ډېر مهم او اساسي موضوع ده. سپورټ او ریزिस्टेंस عموما په هر سټریټجی کې یو رول لري، حتما یو رول لري، ځکه چې سپورټ او ریزिस्टेंस باندې سپورټ ریزिस्टेंस په خپل یو سایکالوژي ده. یعنې انسانانو یعنې عموما د مارکیټ چې چلیږي په سایکالوژي چلیږي، او سایکالوژي چې ده یعنې د انسانانو خوی خواص او کم رقم چې عادتونه دي په ټول انسانانو کې چې کوم یو رقم عادتونه دي، یعنې عموما چې ځینې ته نقطې ته ورسي هماغه ځای کې حاصل کوي، یا کومه نقطه ټاکلې هماغه ځای کې بای کوي. نو ډېر خلک چې کوم کار کوي سپورټ ریزिस्टेंस کې ډېر کار کوي. سپورټ ریزिस्टेंस څه ته وایي؟ سپورټ ریزिस्टेंस دلته معلومه لیکل ریزिस्टेंस ان سپورټ. سپورټ چې دی، سپورټ مطلب مارکیټ په سپورټ کې برځي او په ریزिस्टेंस کې مارکیټ ډاون ځي. دا تر کړي چې ویډیو اوږده نشي. سپورټ کې مارکیټ برځي او ریزिस्टेंस کې مارکیټ لاندې ځي. مل ته لیکلي بای او سیل، مطلب په سپورټ کې به بای کې او ریزिस्टेंس کې به سیل کې. پسې شو دومره خو کلیر شو. ښه، دویمه خبره موضوع دا ده چې په سپورټ او ریزिस्टेंس موږ څنګه معلومو. سپورټ ریزिस्टेंس لپاره به تاسو اول لینس راوالی، لینس به راوالی، دلته به ځان ته کش کوي، ډرای به کوي په ارض کې هر چارټ چې ځان ته کولاوئ. دا ما ټریډینګ ویو چارټ کولاو کړی تاسو په MT4 MT5 او په هغه پلیټفارم کې تاسو ټریډ کوئ او چارټ د سره کار کوي. مغه ټوله کې تاسو لین کش کولی شئ، ځان سره په کتابچو کې لین کش کوی شئ، مشکل نشته. صحیح شو، ماغه نمبر ځان سره ولیکئ او ماغه کتابچو کې ځان سره لینونه کش کړئ. پریکټیس مهمه ده، پریکټیس په ډېر وکړئ، ان شاء الله یادېږي او ویډیو تر اخره پورې تعقیب کړئ. ښه، سپورټ ریزिस्टेंस ګوره، اول سپورټ ریزिस्टेंस به نور تفصیلي وغږیږو. سپورټ څه ته وایي؟ ګوره، سپورټ چې یو مارکیټ د کوم نقطې نه بره تللی او هغې نقطې ته دوباره راشي او د همغې نقطې نه امکانات دي شته چې بره ځي یا به لاندې ځي. نو د بره تګ دپاره چې کله هماغه تېره نقطې نه چې کله مارکیټ بره تللی، لکه دا چې تاسو ګورئ تېره نقطه کې مارکیټ څنګه تللی، دې نقطې کې بره تللی. نو همدې نقطې ته چې اوس که دلته مارکیټ راشي، نو همدې نقطې نه امکان دی ډېر ولري چې سپورټ وکړي، چې وکړي سپورټ وکړي او مارکیټ بره لاړ شي. صحیح شو. نو په همدغه نقطه مهمه ده. نو همدغه شانتې تاسو په ریزिस्टेंस کې هم کولی شئ چې همدغه نقطه ګوره، ریزिस्टेंस هم همدا شی دی. کوم ځای کې چې مارکیټ لاندې او د فتلې او هغې نه دوباره مارکیټ هماغه نقطې ته لاړ شي چې کوم نقطې کې مخکې لاندې تللی و، هماغه نقطې نه به تاسو ګورئ. که چیرې مارکیټ بره ډېر کینډلې جوړې نه کړي، یو دوه کینډلې نور هم جوړ نه کړي، یعنې بریک یې ونه کړي، ماتې نه کړي داسې ریزिस्टेंस، او لاندې راغی یو دوه کینډله سره، یعنې سیل کې خو سره جوړېږي، لاندې کینډلې جوړېږي. نو تاسو به په اولنۍ یا دویم کینډل کې تاسو سیل لګوئ او ښه پرافیټیبل ټریډ به اندیزې پورې سیل لاغلی، یو ښه پرافیټ یې جوړ کړی. صحیح شو. او درېیمه خبره دا ده چې تاسو سپورټ او ریزिस्टेंस چې تاسو غواړئ چې قوي ریزिस्टेंस او قوي سپورټ څومره، یعنې مطلب یو دفعه مارکیټ په هماغه زړه نقطه کې بره لاړو، دویم دفعه مارکیټ سپورټ کې بره لاړو، یا همدغه شانتې په ریزिस्टेंस کې چې دویمه نقطه د مخکینۍ نقطې په شانتې لاندې لاړه او دریمه نقطه کې هم مارکیټ ریزिस्टेंस وکړي او لاندې لاړو. صحیح شو. نو تاسو وایئ چې په دې کې اولنۍ، دویمه، دریمه، کمه نقطه یا څلورم، پنځم هم سپورټ ریزिस्टेंس کله ناکله جوړېږي. نو کمه یو ډېر مهمه ده. اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم او یا زیاتو کم سپورټ ریزिस्टेंس کوي او مهمه ده. سپورټ ریزिस्टेंس کوي او مهم زما خپل پرسونال یا څومره چې زه خپله تجربه لرم، سپورټ ریزिस्टेंس چې ده، دریم سپورټ ریزिस्टेंس څه شی کوي؟ دریم سپورټ ریزिस्टेंس کوي یو ښه پرافیټ والی. تاسو کولی شئ په دریم سپورټ ریزिस्टेंس کې تاسو شی وکئ، ټریډ ولګوئ او انشاءالله پرافیټیبل ټریډ به وي. صحیح ده. همدا شان تاسو سپورټ ریزिस्टेंس نه په ډېر ځایونو کې نورو کې هم کار اخیستلی شئ، لکه څنګه چې تاسو غواړئ مارکیټ کې سودا وکړو یا ونه کړو. یعنې مارکیټ کې تاسو د سودا اکثره د خلکو سره مشکل چې اوس دغه مارکیټ کې موږ سودا وکړو او کوی نه کړو. نو په دې صورت کې په دې وخت کې تاسو په کم د ریزिस्टेंس او سپورټ نه څنګه کار اخلئ چې اوس مارکیټ صحیح دی، چلیږي، ښه چلیږي یا صحیح نه چلیږي. ګوره، مارکیټ چې ښه چلیدو وخت اکثریت هغه وخت چې دغه شی یو های لیول ریزिस्टेंس او سپورټ جوړ کړي. ګوره، دلته سپورټ کړی څومره های بره تللی او های، ګوره یو ریزिस्टेंس سپورټ یو دانه شوی. نو دې کې تاسو کنفرم کولی شئ چې مارکیټ ولیټایل غوندې دی، یعنې مطلب مارکیټ ډېر ښکته او لاندې کوي، سپورټ ریزिस्टेंس یې اوږدې کوي، تاسو دې کې ښه پرافیټ هم اخیستی شئ او ټریډ کولی شئ. یو داسې ځایونه دي لکه تاسو دلته ګورئ، دغه ځای ګورئ، سایډ وی مارکیټ بیخي تللی. نو دې کې یو داسې ځایونه دي
دغه نقطې تاسو ګورئ نو دې کې مارکیټ سپورټ کړی خو دا وره بیا داسې ګاډ ورتلی بیا دلته ریزسټنس هم کړی بیا دې ځینه نو دغه ساحو کې داسې ځینو کې اکثریت تاسو ټریډ نه اوایډ کوئ یعنې ټریډ مه کوئ داسې ساحو کې یعنې سایډ وی چې بیخي سایډ وی یا واړه واړه کینډلې جوړېږي په دې کې تاسو ټریډ مه کوئ بیا سپورټ ریزسټنس جوړول هر ځای کې جوړوی شئ وایي دې کې ګوره سپورټ موږ جوړ کړئ سپورټ بر ریزسټنس موږ ورله خط کش کړی وړاندې مې ریزسټنس سپورټ ته نو تاسو دې کې استفاده سپورټ ریزسټنس نه کوئ شئ ور دلته هم ښه پروفیټ یې ورکړی خو اکثریت اوقات بیا سایډ ویز لکه دلته چې څومره سایډ وی تللی مارکیټ تاسو ګورئ دلته زه به دا خطونه زاړه پرې نه پاک کړم ګوره دې کې دا مارکیټ څومره څنګ په څنګ تللی واړه واړه کینډلې جوړې کړي نو په دې وخت کې تاسو ټریډ هم ډېر ناوخته درکوي او ګټه هم په مشکله درکوي اکثریت تاوان ته ځي نو کله چې کینډلې غټې غټې جوړېږي او بر او لاندې ډېر سپورټ او ریزسټنس یو یا دوه دانې سپورټ ریزسټنس کړي هغې نه بعد تاسو ټریډ پکې کوئ صحیح شو هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې سپورټ ریزسټنس نه د پروفیټیبل ټریډ لپاره استفاده والی انشاءالله بیا هم په نورو ویډیوګانو کې به نور هم تفصیلي غږیږو تاسو هر ځای کې کولی شئ سپورټ ریزسټنس نه کار والی او بله مهمه خبره دا ده چې سپورټ ریزسټنس کله کیږي کله چې کیږي دا یو خبره سره یاد وساتئ نوټ یې کړئ د سره چې کله سپورټ کیږي یا ریزسټنس کیږي نو په سپورټ کې ما ته ویلي چې بای ده نو بای مطلب یا شنې کینډلې باید جوړې شي صحیح شو یعنې برش دپاره شنې کینډلې جوړې شي نو چې کله سپورټ وشي نو د اولني کینډل شین جوړ شي دویم کینډل شین جوړ شي یا په دریم کینډل کې به ته سودا کې په دویم یا دریم کینډل کې چې کله ښه باډۍ والا جوړ شي یعنې باډۍ لږ غټه جوړه شي داسې نه چې بیخي واړه باډۍ جوړه کړي یا داسې وړوکې باډۍ جوړه کړي یا داسې واړه باډۍ جوړه کړي یا داسې وړې باډیانې جوړې کړي نو دې کې به ټریډ نه لګوئ واړه باډیانو کې به ټریډ نه لګوئ چې باډۍ لږ ښه لږ غټه باډۍ ولري لکه معمولي غوندې چې کنفرم وي هغې نه پس په دویم یا دریم کینډل سپورټ نه بعد په دویم دریم کینډل کې به تاسو سودا کوئ یعنې بای به کوئ او په ریزسټنس کې به هم همدا شانتي چې کله ریزسټنس وشي یو کینډل دوه کینډله دویم یا دریم کینډل کې به سیل لګوئ ګوره ښه پروفیټ یې ورکړی صحیح شو دا ګوره ښه پروفیټ ته لاندې راغلی دې کې واپس لږ بره تلی دی دې ځای نه بس هماغه خپل نقطې تللی خو هغې نه پس واپس لاندې راغلی خو دومره غټ دومره دې ځای نه دې ځای پورې پروفیټ هم غټ شوی دی صحیح شو نو تاسو به سپورټ ریزسټنس کې کله ټریډ کوئ کله چې په سپورټ کې دوه یا درې شنې کینډلې جوړ شي بیا به بای کوئ او په ریزسټنس کې هم دوه یا درې شنې کینډلې جوړې شي تورې کینډلې سرې کینډلې جوړې شي هغې نه پس به څه کوئ ټریډ به لګوئ د سیل لپاره او د بای لپاره همدا شان صحیح شو انشاءالله په بله ویډیو کې به هم تفصیلي غږیږو او د هغه د ټرینډ باره کې به غږیږو چې ټرینډ وخت کې یعنې مارکیټ چې کله یو طرف ته بره روان یا یو طرف ته لاندې رواني دا خو سایډ ویم شو نو کله چې یو طرف ته مارکیټ رواني یعنې بره رواني لاندې رواني په هغې وخت کې سپورټ ریزسټنس څنګه معلوم کړو څه په وخت کې څه وکړو او کوم کې اوایډ کړو یعنې ټریډ ونه کړو او کوم ځای کې ټریډ وکړو نو انشاءالله په هغې به هم تفصیلي غږیږو تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله